ته تور کافر یې هم وینځلی د زمزم په اوبو زه په دې خپلې جنتي خاورې کافر ګرځمه په داسې حال کې راته وایې چې ته غږ مه کوه مننه لازمه نه ده له جومات او تر مزدکه پورې پښتونه پښې به غځوې له خپل شیرکه پورې په ګړو ویلو ویلو چا خوله خوږه سلې نه ده د انقلاب چغې ویې خو تر سړکه پورې مننه په ګړو ویلو ویلو چا خوله خوږه سلې نه ده د انقلاب چغې ویې خو تر سړکه پورې او ما په دې ټول بر صغیر حکمرانی کړې ده تا ته دا شاوې چې محدود یم تر ټکه پورې پښتونولي خو مکمل ضابطه حیات وي د ژوند ملزومه نه ده څه د شکور او تر چاینکه پورې او تل د مړوند په ځای لستوڼی ورکوي انوره یاري د دغې زمانې شوه تر خانکه پورې یاري د دغې زمانې شوه تر خانکه پورې دا یو مختصر نظم درته وړاندې کوم خو توجه مو غواړم ځکه چې نظم چې تسلسلي چې یوې کړۍ نه د توجه بدله شي بیا مقصد ضایع شي نظم دا عنوان دا حالات حاضره د موجوده حالات چې دي زه به تر څو په سر الزام د غلامۍ ګرځوم زه به تر څو په سر الزام د غلامۍ ګرځوم ته به تر څو پورې قاتل د ازادي یې زما زه به تر څو درته سوالونه منتونه کوم ته به تر څو پورې واکمن د زندګي یې زما زه به تر څو د ازادۍ چغې وهم په سړک ته به تر څو پورې سبب د غلامۍ یې زما موږ په سرو وینو ابیاري د سرو ګلونو کوو ته به تر څو پورې قاتل د پسرلي یې زما په داسې حال کې راته وایې چې ته غږ مه کوه او خاوره مې زر خوټ کوي غرونه زمرودو نه ډک خاوره مې زر خوټ کوي غرونه زمرودو نه ډک په دې شتمن وطن کې موړ نشوم نه هر ګرځما زما ګیس بجلی نه د پنجاب خلک مزې یخلي زه له تیارو سره په جنګ یم او تر ګرځما دا به تر څو پورې مزدور ابن مزدور یم زه د تا د لاسه به تر کومه در په در ګرځما ته تور کافر یې هم وینځلی د زمزم په اوبو زه په دې خپلې جنتي خاورې کافر ګرځمه په داسې حال کې راته وایې چې ته غږ مه کوه مننه خاوره مې زر خوټ کوي غرونه زمرودو نه ډک په دې شتمن وطن کې موړ نشوم نیهر ګرځمه زما ګیس بجلی نه د پنجاب خلک مزې یخلي زه له تیارو سره په جنګ یم او تر ګرځمه دا به تر څو پورې مزدور ابن مزدور یم زه د تا د لاسه به تر کومه در په در ګرځمه ته تور کافر یې هم وینځلی د زمزم په اوبو زه په دې خپلې جنتي خاوره کافر ګرځمه په داسې حال کې راته وایې چې ته غږ مه کوه او زما د خاورې وسایل دې په پنجاب وخوړل زما د خاورې وسایل دې په پنجاب وخوړل خود به زما ناجانه کام پورې نخرې کوې ته د خپل لاهور هیره منډۍ ته دې نظر نه اوړي سله تو هند مې د جومات او مدرسې کوې ته دا حقیقت دی حسن مر په ګوته مه پټوه ته به تر څو پورې زما په سر مزې کوې ته زه پښتون یم له مرحت نه مې ګټلی ته ما مسلمان کړلی اوس ما ته مسلې کوې ته په داسې حال کې راته وایې چې ته غږ مه کوه مننه او زما د کام د مستقبل او د کلتور قاتله زما د کام د مستقبل او د کلتور قاتله زه به له تانه د ذرې ذرې حساب غواړم زما د خاورې وسایلو ته سندونه وایې زه به د هرې پسمانګۍ درنه جواب غواړم ته دې زما په وسایلو تل ایښونه کوې زه د خیرونه تل په خاوره د پنجاب غواړم او د سمندر په تل کې پروت یم او مرم له تندې زه لیونی په منډه منډه یم سراب غواړم هغه پخوا ټول الزامونه فرسوده وګڼه دا ځل به ځان لره په نوي رنګ خطاب غواړم په داسې حال کې راته وایې چې ته غږ مه کوه مننه خو وخت به راځي د هرې پیښې به پوښتنه کوم خلیل صاحب وخت به راځي د هرې پیښې به پوښتنه کوم زه به د کام د قاتلانو نه حساب غواړم زما ولس د سر قاتل دی زما ګل د پټکي زه په پردو کوڅو هغه خانه خراب غواړم او تا مجبور کړي چې په لاسو کې ټوپک ورکوې زه خو زلمو لاس کې قلم غواړم کتاب غواړم او ته مغربي تازي پلو پک کې ګرځوه در سره
زه به درنو پښتنو پیغلو له ایجاب غواړم په داسې حال کې راته وایه چې ته غږ مه کوه. او اخري بنده انوره مړه شوله ابۍ ته به یې پرېکه شوله. انوره مړه شوله ابۍ ته به یې پرېکه شوله. موږ وا بس ترې جوړه کړې د کشمیر مسله خپله په جیب کې چې بلا بلا بتان ګرځوي فتوګر موږ دپاره چیړي د تصویر مسله خپله خو ژوند او حرکات لازم ملزوم ګڼي خو موږ ته رامخته مخته کاندي د تقدیر مسله د خپلې خېټې جهنم یې راته ټول وسپړ شیخ راته حل نه کړه منصور او د نوسیر مسله شیخ راته حل نه کړه نوسیر او د منصور مسله. ډېره مننه ډېره مننه.